بسم الله الرحمن الرحیم. پاور پوینټ پروګرام کې موږ تاسو ډیر کار کړیو، صرف او صرف په دې کې سلایډ شو کې دلته د اپشن پاتې یو دغه پاتې یو بل لکه شنو یو دغه راکس کې پاتې او دغه دا دوه اول دلته دا اپشن کله دلته به کار کو دلته مشته دغه یو خبره دغه ځای به دوړو کې بیا کار وکړو. سیټ اپ سلایډ شو چې کومه د دې په ډول ډیزاین ورکمه چې خو ښکاري کنه صحیح ده. ته دې خوشاله خدا موضوعګان چې د حقیقت ویش دا خو نه کی دا شوخ رنگ صحیح ده که نه ښکاري اینه خو بس ښه. اوس راځو سلایډ شو ته. سیټ اپ سلایډ شو ته اول آپشن شو ټایپ د شو قسم ډبل راته وخیا presented by a speaker full screen. تاسو کو ګورئ اوکې کې 5 بټن دی وای فول سکرین دا بدلولای شي څنګه دا به شي دلته browsed by an individual window دا چې کله ته انتخاب کې اوکې کې 5 بټن دی وای پاسو ګورئ ټایټل بار ښکاري کو سټیټس بار هم ښکاري او ټاسک بار هم سره ښکاري. فهمیدي کدا بیا بدلوي یو بل اپشن browsed at a kiosk full screen دا بیا څه کار کوي چې کله دی 5 بټن وای پریزنټیشن د شروع مخته نه وړي د کوم وخت په کار تاسو استعمال کوي. مثال تعالی ته خلک روان دي یو نیم کس چې خبر به یې سره وګوري درازه سره بدل خلکو جوړ کړی ده تعالی د چرانه دي موضوع د تیار لیکلي چې مطلب په دغه باندې خبرې کوي څوک کې لاندې نومو متلیکل ها کدی د پور مربوط وخت کینی انتظار کې کني. بسم الله الرحمن الرحیم برودي نو خلکو ته موضوع معلومات کی بدلیږي نه کڅوک راشي کلیک وکي مخته نه ځي بیرته چې کله بیا هغه ته راشي دغه ورته انتخاب کی اوکې به کی. بل خبر په دې کې دغه ده مهمه چې هغه دا څومره سلایډونه ده توخه آل ټول خیا څلور وړه هغه موږ تاسو هم لید فرام زور تم چې د کار وکا لا درېنه شروع کو درېمه څلورم صرف راته ښه درېنه پورته چې کوم دی هغه راته ښه اخیری ورکولای شي د څه توګه چې دویم نه تر دریم پورې نور ته نه ښه کډیر کې دویم نه تر شلم پورې هغه اول بنه راته ښه اوکې کا F5 بټن دی وای څلورمه نه خو د اولی مونږ خو د ډایرکټ برته شو ختم شو بیا ورته وایم چې نن د کار وکړ ټول صحیح دي خدا اپشن وړي کار نه کوي موږ تاسو په کسٹم سلایډ شو جوړو کابل زون کنه هغه کسٹم سلایډ شو دي کې انتخاب کول دغه ځای البته به څنګه کې 5 بټن دی وای ټول پریزنټ کېدل ټول پریزنټیشن شروع کېدل اول سره او که شو به شروع کول به راتلې دغه بټن ته دی باندې کلیک کړل د خپل مربوطه شو باندې کلیک کاو کې چې نه دلته سیټینګ وته کومه شو دغه ځای ته انتخابو کابل زون ته انتخاب کې 5 بټن چې وای صرف کابل زون بکی په دې کې نور کسان راځي د ځای شو ته بدله کاغه دي پکتیا زون یا دي کندهار زون چې شمال ته لیکلو او ته انتخاب کې صرف هغه به کوي ټول به درته کوي. بل مهم اپشن دلته راځي ته بیا راځو شو کله غو وایو کا ایڈوانس سلایډز یہ سلایډ څنګه بدلیږي مین ولی مطلب زما کلیک کوم بدلیږي به درس نه بدلیږي وخت د کور کړي غو باندې نه بدلیږي دا کا اپشن نه ده ولی که وخت چا ور کړی کنه یو کس نه بلد دی غته د چیرته پرې خو دا غوي چې وخت ور کړی د بدلیږي خپل دی بیا یا به ماوس نه لري اکثر دغه د پروجیکټر ځینې خپل غم لري ریموټ کلم پر کوم چې ورکا و ریموټ لاس کې سره چې بدلی بس ټک بدلی هغه هم نستا سره هم لري تر ولا د کمپیوټر نه نو څو بیا کلیکونه کوي نو برته دا ټایمینګ خدا ټایمینګ ولې خدا دی باندې صرف کلیک باندې بدلیږي وخت نور څه طریقو سره نه کیږي دا یوزینګ ټایمینګز اف پریزنت کته چې فکرو دا انتخاب وکنه بیا ما کلیک کا بدلی دا دې فائدہ هم دا غدا چې کله دا اپشن انتخاب کو وخت دی اوسره ریکارډ کوي چې دومره وخت پس دی بدلیږي نو په وخت بدلیږي او که وخت نه وو چې کله اف پریزنت کې چیرته وخت موجود وي په وخت بدلیږي که وخت نه موجود دی به کلیک هم کار کوي نو دې وجه دغه اپشن ده. اوس راځو مالټیپل مانیټرز ته چې دا دلته هم شته
مطلب 2 مانیټر لګېدلې دي دلته دغه شو څه رقم ښکاري دا کوم کس چې پریزنټ کوي او هلته د خلکو ته تالار کې څه رقم ښکاري دوه کې تاسې فرق کولی شي اکثره وخت دا کار نه کوي ځکه چې موږ راجستر نه وي دغه پروګرامونه خو بیا هم یو کوشش به وکړو اوس ورته انتخاب دی دا به ولې دا به فعال کړي دې ځای نه کولی شي انتخاب وکړي پرایمري مانیټر سیکنډري مانیټر ورته چې دا ته انتخاب کړه څه وایي چې فعال کړه نه راځي که نه اوس ریزولوشن وغیره ته انتخاب کوم کوته چې اوکې کا F5 بٹن دی چې وای توپیر کې را نه وای فرق باندې زه پوه کوم دلته د اپشن تل ته وګورئ انتخاب ده کنه ده انتخاب کا څو مانیټر دي یو پرایمری مانیټر د بل سیکنډري مانیټر په خپل بیا راخلي چې کله کار کوي سیکنډري همیشه دوه مانیټر وي پرایمری همیشه د لیپټاپ خپل مانیټر ده دلته ته وایي چې دا رقم وګورئ لکه دا نه اول ته دې سړي دل وایي لکه F5 بٹن زه څه وایم پریزنټیشن شروع شي هلته به خلکو ته داسې ښکاري دلته به په دې ډول ښکاري دلته دوی کولی شي مخته لاړ شي دغه ځای کې نور څه ګوري هغه نور څه مثال اضافي لیکلي کړي مخکې ما د ما په فکر په هغه د 2010 ویډیوګانو کې ځینو کې ما په هغو کې دا کار په هغو کې ما کمپیوټر کې کار کاوه ریکارډ کړی وم ده پکې خو ریکارډینګ کې خو معلومات بیا هم نه کېږي چې هلته څنګه ښکاري که نه دا یوه ستونزه ده د یو د ریکارډینګ همیشه ریکارډینګ دغه ځای کېږي نو په هغې کې به دا کار په کړی هلته 2 مانیټر راخلي ډایرکټ څنګه د اپشن فعال کې راخلي نو بیا ته دغه ځای نه انتخاب ورته کوي چې په سیکنډري په 2 مانیټر باندې فل شو ښایه په اول باندې دغه رقم ښه لکه څنګه چې موږ دلته پروګرام کې کار کوو نو دغه وظیفه ده اوس راځو سیټ اپ سلایډ شو ته په دې کې دې طرف ته راځو loop continuously until escape چې کله دا اپشن غیر فعال وي لکه اوس چې کله اخري سر ته ورسېږي شو ختمه شي خو که دا اپشن دې فعال کړو اوکې دې کړ F5 بټن دی وای نو چې اخري سر ته ورسېږي بېرته د اول سر نه شروع کېږي تر څو چې اسکیپ بټن نه وي دا به داسې مخته وروسته روان وي سر ته چې رسېږي بیا به راځي اسکیپ بټن چې ووایه تر وتلی شي ورته چې دا ښه اپشن نه ده بل ته راځو شو وداوټ نیریشن دا اپشن دلته هم غږ چې موږ سره ریکارډ کړی و چې کله زه F5 بټن ووایم هغه ریکارډ غږ دې نه ورسره راځي زه بیا په غږېږم پرون مې دلته دا اپشن درته ویلی و دلته هم همدغه وظیفه ده شو وداوټ انیمیشن اپشن هلته نشته دغه د سلاید د تګ او د لیکلو د تګ او راتګ سټایلونه څه دي دا نه غواړم ساده لیکل دي بس راځي لیکلو تګ او راتګ سټایل دی نه وي نو شو وداوټ انیمیشن دا اپشن به فعال کړي اوکې به کې انیمیشن کار نه کوي ډسیبل هارډویر ګرافیکس اکسلریشن دا ښه اپشن نه ده چې که ګرافیک کارت په کمپیوټر کې انسټال وي بیا ډېر ښکلی ښکاري په دې هغه باندې خو پروجیکټر داسې وي اکثره نه لري ګرافیک کارت د خپل مانیټر یې لري نو ښه کیفیت کې به بیا ښکاري چې غیر فعال اوس راځو پین کلر ته پرون موږ تاسو لیزر پوینټر استعمال کړی لیزر پوینټر په سور رنګ کې و که نه و کولی شي رنګ ته بدل کړي شین او شین او پین قلم هم کې استعمالولی شئ قلم څنګه کې استعمالیږي دې باندې هم پوه کوم لیکل به کولی شي شو په دوران کې راځم دا زه اوکې کوم ته چې دغه صحیح ده دا اوکې کا لیزر پوینټر کلر څو د F5 بټن باندې پریزنټیشن مې څنګه شروع کړ کنټرول چې ونیسئ کلیک وکړئ نو دې سره څه کېږي لیزر پوینټر راځي سور رنګ یې ده که نه ده که رنګ بدل کړې د بل رنګ ته ماوړي ښه دلته که دا دې باندې کلیک کړئ نیکسټ دلته هم دا بټن شته نیکسټ یا پریویس تېر شوي سلایډ ته لاړ شو دلته که تاسې وګورئ برش ده قلم ده اوس لیزر پوینټر راخلې پن قلم راخلې قلم که راخلې بیا لیکل کولی شي لیزر پوینټر سره خو به صرف هغه رڼایي غوندې ښکاري نو ته چې قلم راواخله اوس زه لیکل کوم دا افغانستان سره لکه په تختې چې لګیا یې په دې کې د خدای پاک سوده راولي فکر هم ده دا یې تاریخ ده تاریخ خدای پاک نور امن رسول طرف ته راولي ځکه مخکیني خو ټول سره کوشته کړي دي یو بل ښه لیکل هم کولی شي چې د لیکل رسم دې جوړاو چې د لیکل څومره دي چې په ماوس باندې ښه کنټرول وي بیا زه رسولي کمل بس مې نه کېږي ماوس باندې لږ سخت ده قلمونه هم شته دې لپاره ښه هغه کوي چې اصله چېرته سیسټم مزل دی چې لاس خورې قلم باندې بیا صحیح لیکل کېږي هلته هغه رقم لیکل صحیح درته کېږي بیا دغه رنګونه چې دي د دې رنګ هم ته کولی شي بدله کړي راشه دلته څه شه
پین باندې کلیک کا ورته سور رنګ نه دغه رنګ بیا راځم ورته داسې کار وکړه دا پنسل پاک سره واخله دا څومره ډېر شول یا دا به څه یو لرې کوم د ټکیم دی کې ورته داسې کار وکړه ټول لرې کړه erase all ink on slide ټول ختم شو بل په دې کې هایلایټر دا څه پلان ونه هایلایټر خو پلان وی کنه راځي موږ تاسو مهم نقطې په لګه کوو نو دې باندې کله ته کلیک کې رنگ تیار دی انتخاب ده خو دې سلاید د رنگ ده چې دا کنه په کاری د دې وجه به زلال شم رنگ ورته شوخ کا دې باندې تاسو کلم کولای شئ D O O double O R door دروازه K O R کور صحیح ده ښه کور مو لیک پښتو کې کور ښه مطلب لیکل کوي چې هدف مې دغه کني مهمه نکته هم کې نه کولای شي او که چې د موږ ساده رنګ ته وایو لکه کې ښکاري discard ښه ورته مې دا بیرته داسې کار وکړه دغه ډیزاین سره کېږده لکه او زما F5 بټن وایم پریزنټیشن شروع اوس راځم دلته هایلایټر رااخلم اوس ډېر ښه ښکاري فکر کوم دا افغانستان سره او دا یې تاریخ ده دغه رقم رنګونه ته بدلولی شي اریزر کې سره واخلئ دې سره بیا څه کېږي دا کلیک ولې ډبل کلیک کېږي ټول لرې همدغه رقم په دې کې نور چې خو پاتې نه شو دلته راځو چې دلته څه دي ما ته دغه رقم وښیه دلته راشو بیا راځو زومینګ دی لکه چې دې باندې کلیک کړه دا اپشن نه وای درکې کوم ځای لږ غټ وټاکئ ټول سکرین باندې د دې کې ته کولی شې داسې ویسې لکه عکس اسکیپ بټن سره بیا ترې وځه خو په دې باندې موږ تاسې کلیک کړو اخري وار مې چلدلې هغه سلاید ته لاړ شه کسټم شو دی که جوړ هغه ته لاړ شه پریزنټر ویو ته یې واړوه ډایرکټ لږ مخکې موږ تاسې کار وکړو چې ټایټل بار وغیره سره ښکاري سکرین د څه رقم وي بلیک وایټ یا څه نور هم دي شو ټاسک بار وښیه بېرته دلته کلیک کړه بیا ورک شه د هایلایټر نه به زه ورته وایم چې ووځي لکه نه ښه ډایرکټ اوس پوینټر سره ته مې د اسکیپ بټن به وویدم پرېږده ښه راځو دلته سکرین ولې موږ بدل کړو وایټ یې ولې کړو بلیک یې ولې کړو دا کله کله مثال څه یوه نیمه موضوع رسي که نه په ځینو خلکو بدله کېږي که نه بل سیاسي بحث ده فرض که سیاسي بحث کې کله کله په تلویزیونو کې هم سره جګ سره ونیسي که نه سکان هم کې لیدلي یوه نیمه ویډیو کې که نه د سیاسي بحثو دلته نو چې څنګه دا خبره ما وکړله نو دا په ځینو خلکو باندې بده ولګېدله هغو هلته ګډوډي شروع کړه هغو ته ته بد یې درب دروس نو په دې وخت کې چې کومه ده که نه کله کله موږ تاسې پارلمان کې هم سره بد شي که نه ورته چې بس دا حالت به دی چې دا موضوع به اوس فعلا ډیلیټ کړو نه دې ښکاري بیا چې څنګه راشي کلیک کې بېرته ښکاري سکرین رنګ مې صرف ورته بدل کړه بیا راځم تور انتخاب یا شهرت انتخاب او ډسپلی سیټینګ ته کله شي هغه ریزولوشن وغیره کم که زیات که خو کار دلته فعلا نه کوي راځو ایرو آپشنز دا اټومیټک انتخاب ده اټومیټک دا معنی چې کله زه کار نه په کوم ورکېږي ګوره ته پټ به شي ورک شي که نه بیا چې لږ داسې حرکت ورکړي بیا ښکاره شي او که یا چې نه همیشه دې ښکاري تل دې ښکاري نو را به شي ویزیبل باندې به کلیک که یا چې بیخي دې نه ښکاري د شو په دوران کې هیډن به ورته انتخاب کې پټ به وي بیا زه راځم ورته چې هیلپ ته ځو هیلپ نه مخکې شو کې ختمه ان شو ختمه بشي او که وخت دې ورکړی F5 بټن ووایه پریزنټیشن شروع سه وخت دې فرض کړه ورکړی درې په دغه ځای باندې لږ ودروه لکه چې که تا نه چا پوښتنه وکړله چې سلاید بدل نه شي پاس دې کړه په دغه ځای باندې ته چې ودرېږې نور بیا مخ ته په غږېږو خو هیلپ ته که چېرته راشو شارټکټ یې به له دې ځایه د پاور پوینټ پروګرام زده کوي راتلونکي سلاید ته نوي سلاید ته په کومو بټنو ځي ان بټن کې ویم ځي کلیک کوه کې هم ځي لیفټ کلیک سپیس بټن کې هم ځي رایټ یا ډاون ایرو کې سره هم ځي انټر سره هم ځي پیج ډاون بټن سره هم ځي همدغه رقم پی ریټرن ټو پریویس سلاید تیر شوي سلاید ته لاړ شه پی بټن ووایه بیک سپیس ووایه لیفټ اور اپ ایرو کې پیج اپ بټن رایټ کلیک پاپ اپ مینیو پریویس سلاید ته هم ځي او مختلف نور هم دي زه یو څه مهم باندې کار ته کومه دغه د سره نوټ کې بیا له دې ځایه دلته راځو ان کار لیزر پوینټر
کنټرول پی چې کله ته وای قلم ته اړي ډایرکټ پوینټر الته تک ضرورت نشته چې تاسو ورځي به قلم انتخاب ہے د شو په دوران کې قلم ته وړي چې کله په عادي ډول بیا پرنٹ ته ځي کنټرول به پرنٹ به شارټ کړ د خو د شو په دوران کې پوینټر ته پن باندې بدليږي کنټرول آی چې وای هایلایټر باندې بدليږي او کنټرول ای چې وای په غش باندې بدليږي کنټرول ای چې د پیریزر پنسل پاک باندې بدليږي څنور نه کې ای چې کوم دا چې څومره لیکل لیکل ټول ختم کا لغنه اوس وګور کنټرول پی لیزر باندې بدل هغه باندې دا قلم باندې کنټرول آی ولکه او آی هایلایټر باندې بدل ک کنټرول ای پنسل پاک باندې بدل ک کله چې ټول رنگونه په یوار لري صرف ای بٹن بوه خو کدا شارټ کټ ته بیا په کې استعمال بغیر نشونه په کنټرول پی چې څنګه پرنٹ دی بیا نو دا د موږ تاسو نه مرزه درس که ژوند په ریویو او ویو کې با سره له هلپا سبا کار کوو ان شاء الله